سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ به یې د صحت په جامه کې. نن تاسو ته د نوې طریقې سره راغلی یم. غواړو چې څنګه خپل عکسونه جوړ کړو، مطلب په کیپ کټ کې. اول باید تاسو کیپ کټ ولرئ په خپل موبایل کې. هغه د پلی سټور نه ډاونلوډیږي او د اپ سټور نه دواړو نه ډاونلوډیږي، یعنی که هغه هر موبایل وي. زه غواړو چې خپل عکسونه سټایل جوړ کړو، مطلب هغې دپاره لنډه طریقه دا نه کوو چې کیپ کټ ته ځو، هغې کې ګوتې وهو او خپل عکسونه باندې خوارۍ نه کوو. لنډه طریقه دغه ده. ځو ګوګل ته ځو، دلته سرچ وهو. کیپ کټ وایرل ټمپلیټس به ورکړئ. تاسو دلته ګورئ کیپ کټ د اول سر چې راځي، اول اپشن تاسو ته درکوي www.capcut.net. دا به ووهئ تاسو. دا هم چې ووهو، دلته وګورئ تاسو ته مطلب ټمپلیټ یې درکوي. درته تاسو دې کې یو ټمپلیټ ځان ته غوره کړئ، کوم یو چې ستاسو خوښ وي. زه دغه ټمپلیټ ځان ته خوښوم او غواړم دې کې ویډیو جوړه کړم. اوس یې ګورم چې څنګه راځي ویډیو. ښه، یوز د ټمپلیټ یوز کومه. ځمه پوټس ته، یو دا عکس غوره کوم، مطلب دا زما خوښ دی، دا مې غوره کړه ځان ته. تاسو کولی شئ دې کې مختلفې ټمپلیټې د هغه یوز کولی شئ، یعنې هر ټمپلیټ چې ستاسو خوښ وي هغه تاسو یوز کړئ. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او که ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د لایک بټن درسره ووهئ. مننه. تر بیا، خدای پامان.